پښتنه سندرغاړې لیلا خان چې ځان ته یو انټرنیشنل سندرغاړې وایي او وایي چې زه په هره ژبه کې سندرې ویلی شم. د چا د هغې نه دا امید نه و چې د هغې به داسې ویډیوګانې راځي، هغه چې همدا اوس تازه دوبۍ ته تللې ده او د دوبۍ نه د هغې څه کلیپونه وایرل شوي دي، ورسره تصویران هم دي، هغه چې یو انګریز ته په غېږ کې ناسته ده او دغه تصویران یې ورسره ویستي دي. دغه تصویران موږ ته ډېرو مینوالو راولېږل چې د دې باره کې دغه ویډیوګانې زموږ سره شریکې کړې، نو موږ کوشش وکړو دغه ویډیوګانې مو را پیدا کړلې. په دغه ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې لیلا خان د یو انګریز سره په کمره کې مستی کوي، هغه چې هیڅ په ځان نه پوهېږي، د شرابو په حالت کې وي او د ځان نه یې کپړې ټولې ویستې وي او دغه انګریز ورسره مستی کوي. دغه انګریز چې عمر یې هم ډېر زیات دی خو بیا هم ډالرې ورکوي او دا لیلا خان ورسره مینه محبت کوي چې ګانې لګېدلې وي او یو بل ته یې غېږې ورکړې وي او ډانس کوي. چې دغه ویډیوګانې وایرل شوي دي او ډېرو کتونکو یې غوښتنه کوله لیلا خان هغه سندرغاړې ده چې اردو، پښتو، پارسي کې سندرې ویلې دي او اوس تللې ده دوبۍ ته، هلته شوګانې کوي. خو اکثر دا خلک دوبۍ ته چې لاړ شي نو هلته بیا په ډالرو باندې خلکو له شپو ته ورځي او دغسې کارونه کوي. دغه ویډیوګانې چې راغلي دي او په سوشل میډیا باندې چلیږي، خاص کر په ټیک ټاک باندې د دې واړه واړه کلیپونه وایرل شوي دي. ډېرو ملګرو د دغه کلیپونو غوښتنه کړې وه موږ د دغه ویډیوګانو پوره حقیقت معلوم کړلو او ومکتل چې دا ویډیو رښتیا د لیلا خان ده او که د بل چا ده. دغه ویډیو کې چې موږ وکتل نو هغه ایډیټینګ شوی دی او په هغې باندې سر د لیلا خان ایښی دی، نوره تنه د بل چا ده او دا وایرل شوي دي. چې دغه باره کې بیا لیلا خان هم پوسټ کړی دی چې زما په شکل باندې چا ویډیوګانې اپلوډ کړي دي چې د دې زما سره هیڅ تعلق نشته. که بیا هم څوک دغه ویډیوګانې کتل غواړئ نو موږ ته کمنټ کې ووایئ او ویډیو مخکې شیر کړئ، له تاسو سره به دغه ویډیو شریکوو. وګورئ بیا خپله فیصله وکړئ چې آیا دا ویډیوګانې حقیقت دی او که دروغ دي.